زما محترم و عزتمندو، نن زه تاسو سره داسې آیات په باره کې خبره کوم چې کیدای شي ستاسو ژوند د ټولو نه لوی سوال وي، ټولو نه لویه پوښتنه وي. تاسو شپې راپاڅئ، سجده وکړئ، لاسونه پورته کړئ، اوښکې تیو کړئ او وایئ یا الله، یا رب، په ما رحم وکړه. خو کله چې ډېر وخت تیر شي او هغه څه درته میلاو نشي چې ته یې غواړې، ستا په زړه کې به یو فکر راځي، یو ډېر خطرناک فکر. هغه دا چې شاید الله زما دعا نه اوري. نن زه تاسو ته هغه وظیفه ښیم چې خپله د قرآن نه اخیستلی شوې ده، چې خپله الله ښودلې ده، او د لوستلو نه وروستو ستاسو دعا به هیڅ کله نه رد کیږي. ډېر خلک وایي مونږ وغوښتل خو را نه کړی شول، مونږ دعا وکړه خو جواب رانغی. پریشانی او ستونزه څه ده؟ آیا رښتیا هم الله نه اوري؟ الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي کله چې زما بندگان زما باره کې تپوس کوي، پوښتنه کوي، زه نږدې یم، د هر بلونکي دعا قبلوم. یاد ولرئ الله دا نه دی ویلي چې یوازې د نیکانو دعا قبلیږي، بلکې ویلی دي د هر بلونکي دعا. بیا ولې نه قبلیږي؟ موږ درې لوی غلطیانې کوو. بې صبري، وایو اومې غوښتل خو را نه کړی شول، نو هر څه مې پرېښودل. بې یقیني، په زړه کې راځي شاید چې قبول به نشي. ګناه، خو په خولې دعا او په عمل کې نافرمانی. نن باید دا درې واړه رکاوټونه ختم کړو. الله جل جلاله بل ځای کې فرمایي وایي ما نه وغواړئ در به یې کړم. محترمو سوچ وکړئ، الله نه دی ویلي چې شاید در به یې کړم، نه دی ویلي که مې وغوښتل نه در به یې کړم، بلکې ویلي دي خامخا به یې در کوم. دا یو عامه وعده نه ده، دا د الله وعده ده، او الله هیڅ کله وعده نه ماتوي. هم دا هغه وظیفه ده چې صحابه کرامو به لوستله او خپلې اړتیاوې به پې پوره کولې. زما محترمو سوچ او فکر وکړئ، که ممکن وي اول اودس وکړئ، قبلې ته مخامخ کښېنئ، 3 ځل درود شریف ووایئ، درود ابراهیمي، او بیا دا آیات ادعوني استجب لکم 100 ځلې دا ووایئ. په هر ځل دا یقین سره ووایئ. غوره طریقه یې دا ده 33 ځله په آرام، 33 ځله په زړه کې، 34 ځله سترګې به پټې کړي، بیا به 3 ځلې درود شریف ووایئ. دعا به وکړئ، لاسونه به پورته کړئ او به وایئ یا الله، تا په خپله ویلي چې وغواړئ زه در کوم، زه در نه غواړم، ستا وعده یقین لرم. محترمو عزتمندو، دا یاد وساتئ الله دعا هیڅ کله نه ضایع کوي، بلکې 3 طریقې لري. سمدستي ورکوي، هم هغه شی ورکولی کېږي په هغې سره څه بل مصیبت الله جل جلاله دفع کړي. 3 آخرت دپاره داسې اجر ته به ته بیا ووینې چې کاشکې هېڅ زما یو دعا دلته نه وي قبوله شوې. نو هره دعا قبوله ده، خو یوازې شکل کې فرق لري. خو یو شرط دی، هغه دی یقین. نبی علیه صلات وسلام فرمایي د الله څخه داسې دعا وغواړئ چې یقین ولرئ چې قبلیږي. کله چې دعا کوئ په زړه کې شک مه راولئ، بلکې دا وایئ دا به حتما کیږي، ځکه چې الله جل جلاله دروازه ټکوي او د الله جل جلاله دروازې نه هیڅوک تش نه ځي. نن ما تاسو ته دا وظیفه وښوده، الله ښودلي، نبی علیه صلات وسلام عملي کړي، صحابه او پیروان. اوس تاسو کار دی، مه وایئ سبا به وکړم، مه وایئ یو ځل به وکړم، بلکې د خپل عادت وګرځوئ او هر ځل یقین ولرئ زما دعا قبوله شوي، الله به غوره وخت کې راکړي.